بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې د یو چا پیسې حرام دي. زه په خبر یم چې د ټولې پیسې حرام دي، نو آیا دی اوس زما دوکان ته راسي زما څه شی رانسي، دا پیسې چې دی ماته راکوي دا بیا زما سره حلالې کېږي او که یا؟ جامع الفتاوا جلد نمبر 6 صفحه نمبر 34 هغه لیکلي دي چې د چا پیسې حرام وي نو که ته پر هغه باندې مال یو شی خرڅوې، تا له هغه پیسې رالې ستا سره هم هغه حرامې دي، تر څو چې هغه اصل مالک ته نه وي رسېدلي چې د چا د وجې څه پر دې باندې حرمت راغلی دی. نو د حرام کېدو څه چې تر څو زایله سوي نه وي نو پر ده باندې شی خرڅول تا ته جایز نه دی. هغه پیسې که دی تا ته درکړي نو ستا سره هم حرام دي. په حواله سره د فتاوی رشیدیه صفحه نمبر 392. والسلام.